أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. سورة المائدة 12 نمبر آیات ده. مخکې آیاتونو کې الله رب العالمین ترغیب ورکړ ایفاء العقود ته، فلوزونو باندې وفا کولو ته. نو د آیت کریمه نه وروسته به الله رب العالمین ناقضین د عقودو ذکر کوي. کومو خلکو چې د الله رب العالمین لوزونه مات کړي دي او لوزونه نقض کړي دي، د هغوی نمونې الله رب العالمین ذکر کوي چې هغه یهودو نصوارا دي. بني اسرائیل وروسته وخت کې بیا نصواراو د الله رب العالمین لوزونه مات کړي دي. نو اول واقعه به د بني اسرائیلو ذکر کوي. ولقد اخذ الله، او یقینا اخستوا الله تعالی میثاق بني اسرائیل، مضبوط وعده د بني اسرائیلنا، وبعثنا، او مقرر کړي وو مونږ منهم د دوی نه 12 نقیبا، 12 نقیبا مشران. وجدا و چې بني اسرائیل 12 خاندانو او 12 مشران په دوی باندې مقرر شوي تر څو د دوی د احوال معلومي، احوال معلومولو د پاره بیا د مشرانو سره شریکولو د پاره د دې د پاره د نقیب او مشر په قوم باندې مقرري. د دې د وجه نه دوی باندې 12 مشران الله رب العالمین مقرر کړي. وقال الله انی معکم، وقال الله ویلی والله تعالی انی معکم، چې یقینا زه معکم ستاسې سره یم، ستاسې ملګری یم، زما نصرت او زما مدد به د ستاسې سره وي. لئن اقمتم الصلاة که قائموي تاسې الصلاة المنز، وآتیتم الزکاة او ورکوي تاسې الزکاة زکات، وآمنتم او ایمان مراوړلو برسولي پر رسولانو زما په رسولانو مو ایمان راوړو، زکات مو ورکړو، لمونځ مو وکړو، نو زما نصرت او مدد به ستاسې سره وي. وعزرتموهم، او مدد مو وکړلو د دوی د دې پیغمبرانو او زما د رسولانو مدد مو وکړلو. واقرضتم الله قرضا حسنا، او قرض مو ورکړلو الله رب العالمین ته قرضا حسنا، قرض ښایسته. معنا دا چې نور صدقات د زکات تر څنګ تاسې ورکوئ. لأکفرن عنکم سیئاتکم، لأکفرن خامخا لرې بکم عنکم ستاسې نه سیئاتکم ګناهونه ستاسې، ولأدخلنکم، او خامخا داخل بکم تاسې جنات جنتونو ته تجري چې بهیږي به من تحتها الانهار، لاندې د هغې نه الانهار ولې د هغه ونو بنګلو د لاندې به ولې بهیږي. فمن کفر، نو چا چې کفر وکړلو بعد ذلک وروسته د دې نه منکم ستاسې نه، د ستاسې نه چې د دې خبرو نه وروسته هم چا کفر وکړلو، فقد ضل، نو یقینا ګمراه شو، سواء السبیل د هغه نیغې او برابرې لارې نه د انسان ګمراه شلو. فبما نقضهم میثاقهم لعناهم، ایت کریمه کې اوس الله رب العالمین د دوی هغه لوز ماتول ذکر کړي. دوی د الله رب العالمین لوزونه مات کړل، قبیح اعمال مرتکب وګرځېدل، الله رب العالمین په دوی باندې عذابونه راوستل. فبما نقضهم، پس په سبب د ماتولو د دوی میثاقهم وعدې خپلې لره، لعناهم لعنت وکړلو موږ په دوی، وجعلنا ومګرځولو قلوبهم زړونه د دوی قاسیه کلک، د دوی زړونه مو کلک وګرځول. کله چې د انسان په زړه کې قسوت راشي نو بیا په هغه باندې بشارت او تخویف او زجر او داسې نور دا بیا اثر پې باندې نه کوي. یحرفون الکلم عن مواضعه، نور خباستونه د دوی
یحرفون الکلمه بدلی دوی الکلمه کلمې د الله تعالی بدلی عن مواضعه د خپل ځایونو نه. معنا دا چې تحریف کوي. مخکې په دې خبره شوې وه. ونسوا او هېره کړله دوی حظا یوه حصه مما د هغه نه ذکروا به چې نصیحت ورکړی شوی و دوی ته به په هغې سره. معنا دا چې تورات او د انجیل یوه حصه دوی هېره کړله. هغه خبرې چې د نبي صلی الله علیه وسلم په باره کې وي او داسې نور هغه دوی هېره کړله. گویا کې دوی ته بیخي نازله شوي نه. ولا تزال تطلع على خائنة منهم بل خباست دوی. ولا تزال او همیشه به تطلع خبریږي على خائنة منهم على خائنة په خیانت منهم د دوی په خیانت باندې به همیشه ته خبریږي. مختلف خیانتونه یې کول کنه. حتی د نبی صلی الله علیه وسلم سره څومره خیانتونه کول، هغه د قتل اراده کړې او داسې نور. الا قلیلا منهم الا مگر قلیلا لږ منهم د دوی نه لږ خلک به خیانت نه کوي، نور به د دوی اکثره خلک خیانتګر وي. فاعف عنهم واصفح دې جمله کې اوس ادب نبی صلی الله علیه وسلم ته ذکر کی. فاعفو نو معافي کوه عنهم د دوی نه، واصفح او مخ اړوه د دوی د ملامتیا نه. ان الله يحب المحسنین ان الله یقینا الله تعالی يحب المحسنین محبت کی او مینه کی د احسان کوونکو سره. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به. د ایت کریمه کې اوس الله رب العالمین بل نمونه ذکر کوي د نقض میثاق او دارنګه د عقود ماتون کې ذکر کوي چې هغه نصارا دي، ځان ته به نصارا ویلي چې موږ د عیسی علیه السلام نصرت کړی دی. ومن الذين او د هغه کسانو نه قالو چې وایي دوی انا یقینا مونږ نصارا یو. نصارا به ځان ته ځکه ویلي وایي چې مونږ د عیسی علیه السلام نصرت کړی دی. اخذنا اخسته او مونږ میثاقهم مضبوط لوز د دوی نه مو لوز اخسته و. فنسوا حظا مما ذکروا به فنسوا نو هېره کړله دوی حظا یوه برخه مما د هغې نه ذکروا چې نصیحت ورکړی شوی و دوی ته به په هغې سره. د دې نه مراد مسله د توحید ده. الله رب العالمین توحید دوی هیر کړلو، شاته واچولو، شرکیات په کې راغلل. فاغرینا بینهم العداوة والبغضاء فاغرینا نو راپورته کړله مونږ بینهم په مابین د دوی کې العداوة دشمنۍ د دوی په خپل مابین کې شروع شوي، والبغضاء او کینه الی یوم القیامت تر ورځې د قیامت پورې. ظاهره کې دشمنۍ شروع شولې او باطن په زړونو کې کینې الله رب العالمین دوی ته راپورته کړې. وسوف ينبئهم الله وسوف او زر دی ينبئهم الله خبر به ورکړي دوی ته الله رب العالمین بما په هغه کارونو کانو یصنعون چې دوی کوي. دوی چې کوم کارونه کوي الله رب العالمین به دې خبر ورکړي. یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون. ایت کریمه کې اوس الله رب العالمین دعوت ورکړي اهل کتابو ته د ایمان راوړلو. ایمان راوړي اخري نبی خبره ومني. یا اهل الكتاب کتاب والو ای یهود نصاراو قد جاءكم یقینا ناغله دی تاسو ته رسولنا رسول زمون یبینو بیانهی لکم تاسو ته کثیرا ډېرې مسلې مما داغنه کنتم چې تاسو تخفون من الكتاب پټولي من الكتاب د کتاب د الله نه. هغه ډېرې مسلې تاسو ته بیانوي چې تاسو هغه پټولي. ويعفو او مخ ګرځئ عن کثیر د ډېرو نه، ډېرې مسلې هغې نه مخ ګرځئ. هغه مسائل چې په بني اسرائیلو باندې لازم او زموږ په دین کې نشته دی. قد جاءكم یقینا راغلی تاسو ته من الله د الله د طرف نه نور رڼا و کتاب مبین او کتاب روښانه. د الله د طرف نه تاسو ته نور او روښانه کتاب راغلی دی. معنا دا چې تاسو ته قرآن کریم راغلی دی، نور د راغلی رڼا دا د نور والا کتاب دی، ځکه په ده باندې حق روښانه کیږي. دا د نور او د رڼا والا کتاب دی. د جملې نه بریالوین دا استدلال کوي وی نبی صلی الله علیه وسلم نور و. هغه نور وی بشر نو، دا بالکل غلطه ده. نبی صلی الله علیه وسلم نور په معنوي لحاظ باندې نبی صلی الله علیه وسلم نور، اما نور نبی صلی الله علیه وسلم په ظاهري لحاظ باندې یو بشر او یو انسانو.
قرآن کریم زیات آیاتونه په دې باندې دلالت کوي چې نبی صلی الله علیه وسلم یو انسان او یو بشر زموږ استاد په شان ته هغه خوراک کول او هغه اسکاک کول او هغه بازارونو کې ګرځېدل نور انساني چې کوم امور وي هغه ټول نبی صلی الله علیه وسلم کې موجود. نبی صلی الله علیه وسلم یو بشر او انسان او معنوي لحاظ باندې نور او رڼا وا. دغه په وجه باندې الله رب العالمین حق کار کړلو، شرک دغه په وجه باندې ختم کړلو، دغه په وجه باندې د جاهلیت هغه تور تمونه ختم شول. هغه د معنوي لحاظ باندې دغه دین، دغه پیغمبري، دغه رسالت دا نور او رڼا وا. اما په ظاهري لحاظ باندې هغه یو بشر او یو انسان. یهدی به الله، هدایت کی په دې سره الله تعالی، په دې قرآن کریم سره الله رب العالمین هدایت کی. من اتبع هغه چاته چې تابعداري کوي رضوانه د رضا د الله تعالی. سبل السلام، لارو د سلامتیا ته. سلام یا نوم د الله رب العالمین د الله لارې ته دا ښودنه کوي او هدایت کوي. او یادا ده چې د سلامتیا لارې ته کله چې قرآن کریم یې څوک روان شي نو دی سالم شلو، دی بچ شلو، د مال عزت او هر څه بچ شلو. ویخرجهم او راوباسي دوی لره من الظلمات تیارون الی النور رڼا ته باذنه په حکم خپل سره. الله رب العالمین په خپل حکم باندې د قرآن کریم په وجه باندې خلق د تیارون رڼا ته وباسي. ویهدیهم او هدایت کوي دوی ته الی صراط مستقیم، لارې نیغې ته. الله رب العالمین نیغې لارې ته خلق هدایت کوي. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. دې کریمه کې الله رب العالمین رد کی په شرک د نصاراو باندې چې عیسی علیه السلام ته الله ویلي. لقد كفر الذين یقینا کفر کړی دی هغه کسانو قالو چې وایي ان الله یقینا الله تعالی هو المسيح، هغه مسیح ابن مریم زوی د مریم دی. وی الله تعالی هم دغه عیسی علیه السلام دی، نعوذ بالله. قل ورته ووایه فمن یملک، نو څوک اختیار لري من الله د الله تعالی نه شیئا د څه څیز ان اراد ان یهلک المسیح، که اراده وکړي ان یهلک المسیح چې مړ کي المسیح مسیح ابن مریم زوی د مریم و امه او مور داغه ومن او هغه څوک فی الارض چې په ځمکه کې دي جمیعا ټول. چېرته الله رب العالمین اراده وکړي چې عیسی علیه السلام دغه مور او د ځمکه کې ټول انسانان دا مړ کي، د الله مقابل کې څوک اختیار لري چې دا بچ کی؟ دا هیڅوک اختیار نه لري. الله رب العالمین چې څوک پناه کوي دغه په مقابل کې بیا څوک اختیار نه لري. ولله ملک السماوات والارض، ولله او خاص د الله د پاره ملک السماوات بادشاهي د اسمانونو د والارض او د ځمکې وما او هغه څه بینهما چې په مابین د دې دواړو کې دي. د ټولو اختیار او د ټولو بادشاهي د الله په اختیار کې ده. یخلق پیدا کوي ما یشاء، څه چې وغواړي، څه چې الله وغواړي هغه پیدا کوي. والله على كل شيء قدير، والله والله تعالی على كل شيء په هر یو څیز باندې قدیر قدرت لري. الله په هر څیز باندې قدرت لري او قادر دی. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه. دې کریمه کې الله رب العالمین په يهود او نصارا باندې رد کی. دی ویلو موږ د الله رب العالمین زامن یو، نعوذ بالله، او الله احباء او نزدې خلک یو. الله پیرت کینو چې تاسو نزدې خلک وي تاسو عذاب ولې درکې. وقالت اليهود او يهوديان والنصارى ونصارى نحن ابناء الله، موږ زامن د الله یو. والعیاذ بالله، زامن دا معنی چې موږ الله رب العالمین ته زامنو په شان ته نزدې خلک یو. واحباؤه او دوستان دا غيو، الله دوستان یو. قل ورته وایه فلم يعذبكم، نو ولې عذاب درکې تاسو ته بذنوبکم په ګناهونو ستاسې. تاسو نه خو شادوګان او بیزوګان جوړ کړي دي او قسمه قسم عذابونه در کړي دي. بل انتم، بلکې تاسې بشر ممن خلقا، بندگان یې ممن دا هغه چانه خلقه چې پیدا کړي دي الله تعالی. تاسې هم د دې نورو مخلوقاتو په شان ته بندگان یاستئ. یغفر بخنه کوي لمن یشاء، هغه چاته چې وغواړي، ويعذب او عذاب ورکوي من یشاء، چاته چې وغواړي. دا الله رب العالمین اختیار دی. ولله ملک السماوات والارض، ولله او خاص الله لره ملک السماوات بادشاهي د اسمانونو والارض او د ځمکې ده. وما بینهما او هغه څه چې په مابین د دې دواړو کې دي، د دې ټولو اختیار او بادشاهي الله سره ده.
و الیه او خاص دی الله تعالی تعالی المصیر ورګرځیدل دی. یا اهل الكتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترة من الرسل. آیت کریمه کې الله رب العالمین ترغیب ورکي طاعت د نبی صلی الله علیه وسلم ته چې اهل کتابو راشد رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري وکړي. پیغمبران الله دې لپاره را لېږي چې سبب یې ستاسې بهانه ګوره پاتې نشي، سبب هم د الله په دربار کې هیڅ بهانه نه وي. یا اهل الکتاب کتاب والاو ای یهود و نصاراو قد جاءکم یقینا ناغلی دی تاسې ته رسولنا رسول زمون یبینو بیانی لکم تاسې ته علی فترة من الرسل علی فترة په وخت د بندېدلو من الرسل د رسولانو کې د رسولانو د بندېدلو په زمانه کې الله رب العالمین تاسې ته رسول را لېږلی دی. ان تقولو چې ونه وایي ما جاءنا چې نو راغلی مونږ ته من بشیرین څوک زیری راکوونکی ولا نذیرین او نه ویره راکوونکی، مونږ ته کوم پیغمبر ویره راکوونکی او زیری راکوونکی نو راغلی. فقد جاءکم یقینا راغلی دی تاسې ته بشیرون زیری درکوونکی و نذیرون او ویره درکوونکی، د دې تابعداري وکړي. والله على كل شيء قدير والله والله تعالی على كل شيء په هر یو څیز قدیر قدرت لرونکی ذات دی. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم. دې کریمه نو واقعه د موسی علیه السلام ذکر کی او د هغه د قوم بنی اسرائیل او دا هم یو نمونه ده د نقض د عقود او دا نقض د عقود په جهاد سره دی چې الله رب العالمین دوی ته حکم کړی خو لیکن دوی نقض کړلو او تابعداري د پیغمبر یې ونه کړله. او د موسی علیه السلام او د بنی اسرائیلو د جهاد او د قتال د واقعات په سوره بقره کې هم تیر شوي دي. وإذ قال موسی او کله چې ویل موسی علیه السلام لقومه قوم خپل ته یا قوم ای قوم زما اذکروا یاد کړئ نعمت الله نعمت د الله تعالی علیکم په تاسې باندې اذ جعل کله چې پیدا کړل فیکم په تاسې کې انبیاء پیغمبران وجعلکم او جوړې کړئ تاسې ملوکن بادشاهان، تاسې کې الله رب العالمین پیغمبري هم راولېږله او تاسې کې بادشاهیانې هم راولېږلې. زیات پیغمبران الله رب العالمین بني اسرائیلو کې رالیږلي، نو تاسې شکر وباسئ د الله رب العالمین د نعمت. وآتاکم او درکړي دي تاسې ته ما هغه نعمتونه لم یؤتي چې نه دي ورکړي احدا هیڅ چاته من العالمین د خلکو نه، تاسې ته الله رب العالمین ناشنا او زیات نعمتونه درکړي دي. یا قوم یا قوم زما ادخلوا داخل شي الارض المقدسه زمکه پاکی ته، هغه پاک زمکه ته داخل شي په جهاد کولو سره. پاک زمکه نه مراد د شام زمکه د فلسطین او د بیت المقدس زمکه ده. التي هغه كتب الله چې فرض کړی الله تعالی لکم په تاسې باندې جهاد، هغه کې الله رب العالمین په تاسې باندې جهاد فرض کړی دی. ولا ترتدوا تاسې مو واپس کیږئ علی ادبارکم په شاګانو خپلو، شاګانو باندې مو واپس کیږئ د الله د حکم نه شاتګ مه کوئ. فتنقلبوا پس شی به تاسې خاسرین تاوانیان، تاوان والا به تاسې وګرځېږئ. قالوا یا موسی ان فیها قوما جبارین. آیت کریمه کې اوس جواب د قوم د موسی علیه السلام ته چې دکې خو زورور خلک اوسیږي، دوی چې تر څو پکې وي موږ نه داخلیږو، چې دوی ته نه ووتلو بیا به موږ د سره داخل شو. سبحان الله، عجیبه جواب ورته ورکړل. قالو دوی ویل یا موسی علیه السلام ان فیها یقینا پدې کې قوم جبارین زورور دی، زورور قوم پدې کې دی. و انا یقینا مونږ لن ندخلها چیرې نه داخلیږو هغې ته حتی تر دې یخرجو چې ووځي دوی منها د هغې نه، تر دې چې دوی نه وي وتلي مونږ هغې ته نه داخلیږو. فإن یخرجو نو که دوی ووتل منها د هغې نه فإنا داخلون یقینا مونږ داخلون داخلیدونکي یو. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما. هر قوم کې بیا الله رب العالمین بعض ځوانان هم پیدا کړي، نو دوی کې دوه کسانو زړور او د الله رب العالمین نه ویریدونکي انسانانو، هغه ویل چې داخل شي ګوره الله رب العالمین به تاسې غالب کی کامیاب بشي، الله رب العالمین باندې توکل وکړي، الله باندې ځان وسپارئ ور داخل شي تاسې به غالب شي. قال رجلان ویل دوه سړو من الذين دا کسانو نه یخافون چې ویره کوله، معنا دا د الله نه ویره کوله، د الله نه ویریدونکي انسانانو.
انعم الله انعام کړو الله تعالی علیهما په دې دواړو باندې. د دې دواړو نمونه مفسرین یوشع او کالب لیکلي دي چې دا دوه کسانو زړور خلکو. نو دی ویل چې ادخلوا علیهم الباب، ادخلوا داخل شي علیهم الباب په دوی باندې دروازې ته. فاذا دخلتموه نو کله چې داخل شوي تاسې هغې ته فانکم نو یقینا تاسې به غالبون غالبه یاستئ، کامیاب او غالبه به تاسې یاستئ. وعلى الله او خاص په الله تعالی باندې فتوکلوا ځان وسپارئ، توکل وکئ. ان کنتم که تاسې مؤمنین مؤمنان یئ، که تاسې کې ایمان نو په الله باندې ځان وسپارئ او داخل شئ. قالوا یا موسی انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها. دلته نو اوس قطعي جواب موسی علیه السلام ته ورکړلو چې بس تا او رب دې لاړ شئ، موږ به دلته ناست یو، ننداره او سیال به ستاسې کوو. سبحان الله. نبی صلی الله علیه وسلم ته بیا خپلو ملګرو د بالعکس جواب ورکړی دی. کله چې بدر کې ویلې چې جنګ کوو او که نه واپس کیږو. مقداد رضی الله عنه ورته ویل یا د الله رسوله وایي موږ د بني اسرائیلو په شان ته تا ته نه وایو چې تا او رب دې لاړ شئ، نه بلکې ته ځې موږ در سره یو، موږ دې ملګري یو. قالوا ویل دوی یا موسی علیه السلام انا لن ندخلها، انا یقینا موږ لن ندخلها هیڅ چیرې نه داخلیږو د ځمکې ته ابدا هیڅ کله ما دامو ترڅو پورې چې همیشه وي دوی فیها په هغې کې. دا خلک چې په دې قریه او په دې کلي کې وي نو هغې ته موږ نه داخلیږو. فاذهب نو لاړ شه انته ته وربک او رب ستا فقاتله نو جنګ وکئ دواړه، تا او رب دې لاړ شئ او تاسې جنګ وکئ. انا ها هنا قاعدون، انا یقینا مونږ ها هنا دلته قاعدون ناست یو، مونږ به دلته ناست یو سیال به هم کوو. قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی. اوس نو موسی علیه السلام مجبور شولو په دې قوم باندې دعای شرع وکړله چې الله زموږ او د دوی ترمنځ یو فیصله وکړه. قال ویل موسی علیه السلام رب رب زما انی یقینا زه لا املک اختیار نه لرم الا نفسی مگر د خپل ځان و اخی او د ورور خپل. زه د خپل ځان او د خپل ورور د اطاعت اختیار لرم او د اخوا د چا اختیار نه لرم. بیا دلته بعضې مفسرینو دا سوال ذکر کړی چې هغه دوه کسانو خو هم اطاعت کولو. نو بعضې مفسرینو ویلي دي چې د موسی علیه السلام په هغوی باندې پوره اعتماد نو، او بعضې مفسرینو ویلي دي چې دلته د اخي نه مراد معنا عامه ده، څوک چې زما سره ورورولي کوي د هغه اختیار لرم، نور د چا اختیار نه لرم. نو انی یقینا زه لا املک اختیار نه لرم الا نفسی مگر د ځان خپل و اخي او د ورور خپل. فافرق نو فیصله وکړه یا جدایي راوله بیننا په مابین زمونږ کې و بین القوم الفاسقین او په مابین د قوم الفاسقین نافرمانه کې. کوم قوم چې نافرمانی کوي زمونږ او د دوی ترمنځ جدایي یا فیصله وکړه. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. دغه اوس د الله رب العالمین فیصله او د الله رب العالمین عذاب ذکر کی او د موسی علیه السلام د دعا اجابت او قبولواله ذکر کی. قال ویل الله تعالی فإنها محرمة یقینا دازمک محرمة بند د علیهم په دوی باندې 40 سنة 40 کاله. یتیهون حیران بګرځي په الارض پزمکه کې به حیران ګرځي پریشانه وي. جهاد پر خودل اهل علم لیکلي دي چې دا خپل یو غټه پریشانی ده. هغه انسانان به په ډېره پریشانی کې وي. کوم انسانان چې په جهاد کې وي الحمدلله الله رب العالمین په کې ډېر اطمینان یې ښی دی. فلا تأسنوا مخه پکېږه علی القوم الفاسقین په قوم نافرمانه باندې. الله رب العالمین چې کوم عذاب ورکوي په دې باندې مخه پکېږه. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.